د وړوکي اختر میاشت چې د شوال میاشت ده مدارسو د داخلو میاشت ده راشي خپل بچي په مدرسو کې داخل کړي خپل بچو ته دین ورزده کړي د دنیا د محبت او د دنیا د زیب او زینت دا تر سترګو غړېدو پورې دي چې سترګې د کله پټې شوي چې څومره جیداد او څومره مالونه او کاروبارونه او روزګارونه د هر څه پاتې کېږي دا یو حقیقت دی او په دې باندې د دماغ د خلاص کا او د ذهن جوړ کا خپل اخرت د پاره توجه وکړه خپل اخرت د پاره فکرمن شه او د خپل بچو د ښه مستقبل د پاره چې نن دنیوي مالونه هغه ته جمع کوي او هغه باندې ښه تعلیم کوي راشه د هغوی چې اصل مستقبل د اخرت دی هغې کې به ستا هم حصه ده چې دا بچي ستا دپاره سبا صدقه جاریه وګرځي خپلو نږدو مدارسو کې خپل بچي حفظ ته کښېنوئ دغه شان درس نظامی درجه اوله دویمه دا پې ووایي که انسان داسې وي چې زه د خپل بچي نه یو عالم نه جوړول غواړم ټیک ده دا څه فرض نه ده لیکن بچو باندې قرآن یاد کړي ته چې کله په بچي باندې قرآن یاد کړي یقین وکړه دا قرآن دومره یو مبارک کتاب دی که ستا بچی انجینیر شوي نو دا به یو انجینیر قاري وي قاري به وي قرآن به یادي قاري صاحب او که ډاکټر شي نو دا به حافظ قرآن ډاکټر وي حافظ قرآن انجینیر حافظ قرآن ډاکټر که دا د دنیا په نورو امورو کې که دا بزنسمین وي که ښه تاجر وي که ښه دکاندار وي دا به ښه قرآن لولي دې باندې به معاشره ښه ښکاري دې باندې به ښه ښکاري او دا یاد وساته دا قرآن دومره یو مبارک کتاب دی چې د انسان کې دومره تغییر او تبدیلي راولي چې دا به د کور یو رڼا شي دا به د مور او پلار د سترګو یو یخوالی وګرځي والله چې ته به په دې بچي باندې سبا او نن ډېر خوشحالئ نن دا یو غټ قدم دی نن د غرب نه متاثره او د شیطان د وسوسو ښکاره او د دنیا په دې زیب و زینت کې او په دې مالونو کې او په دې دولتونو کې او بیا د ډالرو او د سرو د سپینو د زرو د زمین په دې زنځیرونو کې راګیر خلک د دین نه د دیندارۍ نه د مدارسو نه نفرت کوي د مدارسو د خپل بچي نه لیږي بس مې پرېږده چې بچی مې پیسې وګټي چې ښه مستقبل یې جوړ شي هلکه دا مستقبل به یې څوک کاله وي والله چې کم رزق ورته الله لیکلی دی په کم ملک او په کومه دنیا کې لیکلی هغه به الله ورکوي لیکن تا که نن د هغه دپاره ښه سوچ وکړه او دا بچی دی د ګټې وټې کېږي او 20 کلن او 13 کلن کېږي او د قرآن یاد کړي یا د علم څو درجې لوستې وي نو دا به په غړېدلو سترګو په دنیا کې زندگی تیره کړي او که سبا ته وفات شوي او دا د قرآن تلاوت کوي تا دپاره به صدقه جاریه وي یقین وکړه هغه خلکه د دې په قدر باندې پوهه شوي وي چې نن سترګې پټې شوي دي او په قبرونو کې پراته دي او دا صدقه جاریه هغوی پسې روانه ده او که بل طرف ته تا خپل بچي ته ډېر مالونه پرېښودل او ښه تعلیم دې پرې وکړه یقین وکړه ډېر کله ته موږ وکتل هغوی خپله هم ځان ته دعا نه کوي هغوی موږ په جوماتونو کې ډېر نه صحیح کوو چې انسان د خپل ځان او د خپل آخرت غم نه کوي نو تا پسې به چېرته دعا وکړي او که دعا کوي نو رواجي دعا به وي راشئ د خپل آخرت دپاره د خپلو بچو د آخرت دپاره د خپل نیکه او د مشرانو د صدقو جاریو یو داسې لړۍ شروع کړئ چې هغه نه بندېدونکې ده د شیطان د وسوسو ښکار کیږئ ما د غرب نه متاثره کیږئ ما د دنیا په دې زیب او زینت په دې زنځیرونو کې ځان تړئ ما قرآن خپل هم زده کوي بچو باندې هم زده کوي بچي مدرسو ته ولېږئ بقیه ستا لیږل دي هغه زده کوي یا نه هغه ته زده کېږي یا نه هغه په مقصد کې کامیابېږي یا نه قرآن ورته یادېږي عالم ترې جوړېږي لیکن تا ته په دې ارادې باندې الله اجر درکوي صحیح حدیث کې راځي نیت د مؤمن د عمل د مؤمن نه ډېر بهتر دی راځئ ارادې وکړئ خپل بچي په مدرسو کې داخل کړئ خپل بچو ته ښه تربیت ورکړئ سکول سره مکتب سره سیکنډ ټایم کې دویم ټایم کې مدرسو ته خپل بچي ولېږئ دین ورته زده کوي والله چې خوشحاله به وي دنیا او آخرت به دې د خوشحالو وي په دنیا کې زندگی به د سکون وي الله دې په دې باندې ماتم او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله تعالی دې زمونږ په کورونو کې عالمان بچي پیدا کړي حافظان بچي دې پیدا کړي والله زه خپل ځان یادوم چې عربپتي او کربپتي بچی مې نه دی خوښ خو عالم بچی مې خوښ دی دینداره مې خوښ دی او دا مې عقیده ده چې کوم مال ورته الله لیکلی که عربپتي او که کربپتي که لږ وي او که ډېر وي که فقیر او که مسکین وي نو چې څه ورته الله لیکلي که عالم وي هم به ورته میلاویږي او که یو عام انسان وي هم به میلاویږي لیکن که عالم مالدار هم وي زیب او زینت او دنیا او آخرت به جوړ وي او که غریب او فقیر او مسکین او بېماله وي بیا به هم خوشحاله وي مطمئن به وي لیکن چې صحیح عالم او صحیح دینداره جوړ شي او یو مړخوا او داسې چې قناعت ورکوي الله یې زموږ بچي دغه شان عالمان وګرځوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین